نن موږ څلور سره کلب ته راغلي او دلته به څو چیلنجونه کوو. په دې چیلنجونو کې چې هر یو کامیابه سو هغه ته به پوره $200 په جایزه کې ورکول کېږي. چیلنجونه به ټوله نمرې لري. د اول مقام ګټونکي ته 4 نمرې، دوهم ته 3، دریم ته 2 او څلورم مقام ګټونکي ته به 1 نمره ورکول کېږي. او د چیلنج په پای کې چې د هر چا نمرې تر هغه بل ډېرې وي هغه ته به جایزه ورکول کېږي. اول چیلنج مو دلته د ډمبلانو دی او په موږ کې چې هر چا تر ټولو ډېر وزن لرونکی ډمبل پورته کړي هغه به د دې راوند ګټونکی وي. وروره پیسې راکړئ بلا تاسو د ستړیا څخه خلاص یاست. موږ ستړیا پر ځان نه دا دایره نه ده چې بده سم استاد بابا کار د خیرلا د رسمي جنا کم کوم مغل ستړیا پر ځان ځانونه خوژو ته ته نه درکړه. خیرلا ځانونه ستړي کړي دا خو 200 دي چې شنو چیلنج راوځي کوم لارته. دا اول چیلنج شروع خیرلا جان کی مهرباني. دا څونه غټم باندې کنه څه پورته کولای مازی او دا پورته کی وانه باندې دا خیرلا 2 کیلو دمبل دي 2 کیلو وزن لري. ما چې 4 کیلو د دې پاسته بیا د 4 کیلو نوبت یعنی 2 به اضافه کیږي. بس ورزان مستړی کو. راځه مهرباني فوتبول ګوته وکم بشک د هم د غوسوس نظم نوبت دي. زه سره په 2 ګوتو ته پورته کوم. زه خو د دې پر کم نه یم. ورسته به وګورم. خو خود مې وګور راځه د 4 کیلو نوبت دي. اول به زه پورته کوم. دا هم 4 کیلو. برکه بابا په یو غوته پورته کوم. واه برکه نیاس خیر نه نس کولای. دیم په خاصه ستړي کېږي چې د ډېر سټمینا واخیل. بس سه نوبت د 8 کیلو. او دا 8 کیلو لا اوس کې دروند دي. ما خپل کار وکړ. راک نوبت مې سوسي شده په ناست کې سره کې دا ډېر استاد دي. یا دا به دایره کې خو کې شنه د کم کې چړې نه دي واخ نیاز دی. زم چېنو بس پسې 8 کیلو دي. و اته کېلم زوامې ستکه بشک راک نوبت د تری خړپ پیژر به چیر کوم. بد ما ګوره په دې کې به نه سره معلومه په نور وزنو کې به معلومه دا خو نه هر یو پورته کولای شي 8 کیلو دا دونه وزن نه دی. پسې سو دي 10 کیلو دی یا د تری خړپ په ځای چیر کوم. دا خو کې د لاس نه مایله څه ورته کې پروا نه کوي. صاحب شته کې یاد راځي دا غوښ چایم په وکي ځانو بر راځه 12 را په 15 را پورته کسره یاره سمار نو پات ګرمه ویني یا فریدا 12 کیلو وزن دی. دا چیلنج خو تر دې ځای خورا عادي روانو خو مخ ته چې څه پیښېدونکي وه د هغه توقع ما شخصا خو بیخي نه درلودله. په دا وزنو کې تر 12 کیلو را ورسېدل او یو نه سره ماتېږي نو چې پر څو به سره مات واوا تر 100 کیلو پر ستا په نظر پورته کولی شي. 15 نیازه جيش خیرلا زه خو باید نیوې پورته کم دی 15 سر پورته کې و به ګورو چې څوک نیوې پورته چې مینا جره خاصه کړه ډمبل سپورت کوم ته یا دا اس خیر لا دا ځای څخه دا نه سې کېږي دا نه سې کېږي سدا یا د لاس څخه سدا پورته دا سې زور سره پروا نه دا به رومنو 12 کیلو سره دا 15 پورته کې به شک راکه زه پاتم. دا نوبت دا 12 کیلو ما د پاره چنده نشان نه دی. ته په وای راځه سیری 12 کیلو دي راواغه 14 کیلو راواخله یار ما ته دا 12 لا ډیر سخت سوار استفتای خیر پېښی. بشک خیرلا جان دا نو پات یا ستاسو په دې چې مینا اخلم اماده یو بشک 14 کیلو پورته وای سمار صاحب ته دا په 12 درو پر ما 14 کیلو دي. کوم څه دې جر ما اوټ سي دا 14 کیلو ځه یا بدن به نور سره پورته کې دا سره پورته کې نه اوټ پر 14 کیلو اوټ څه یو نمبر لري بالا وایي 18 راوړه و دا 18 کیلو بشکه دا بیخي دروند دی.
انا ده يا اوبس هذه پورته واحد دا رقم اوټ کړی ونیسي دوه نمرې زما اوف زه پورته کوم بس صحیح شو دا پورته کی اوس به په دې ټول کې معلوم شي څوک 3 نمرې وړي او څوک 4 کیلو بېشکه دا څونه په ارامۍ پورته کوي دی جن د سپارامې پورته کړی نه پورته دی $200 ګټلي څو دی څلور پیش بېشکه خیرلا جان 4 نمرې 3 نمرې 2 نمرې او یوه نمره دوهم چلنج دلته د چست چلنج دی هر چا چې په چست کې یعنې په ځګر کې دا رقم ډیر وزن پورته کوي هغه ته نمرې ډیر ورکول کېږي خو درته مې ویل چې پیسې را زه دا نن اوس ما دي رسمي ځای ګټلی سم وګوره دو خو 15 کیلو وزن هم پورته کوي دا پلس ساده راټ شروع کړه دغه ساده راټ چې دی یوازې فکر کوم اته دي که 100 کیلو دي د دې څه به شروع وکړو خیرلا پورته کوی څه یا بس دوهم نوبت د واوا دی واوا پورته کړه ما خو نو لاس هم خوږېږي دا څه کوې ما خو نو لاس هم خوږېږي خو خیر اوس چې باندې شروع کړې لاس ته خوشېږي هغه ټی چې د نیازو بچه نوبت دی څه به کوي نیاز بېشک ته درځه بس خو ګټلی دی صحیح دی مایک راکه ما ته زه به ونیسم د نوبت دې وګور دې څه چم کې قرار دې دلته نه ځای قرار در سیټ چیرس عینک صحیح یا دا نږدې دا خو دی پرمانه خراب اوس په ونه وای یا ته څه څه نه پور ونه دا چې پورته که سنیه ته کښته که بیا پورته که بیا نو کښته لاس ولې پر نیولې دي نه دی مې یو کومک سره کوم دې کوشش کوي دې به دا راډای دې کې بس راځه مهرباني پورته کړ او دا پورته شو پسې نوبت د نیاز دی راځه نیاز مهرباني خیرلا دلته ته درېږه یا ستا نوبت دی څو سواري و بس اوس یو نیم سل وای واوا نوبت دی دې څه که چې دی یو 600 وارې ووامه راځه زه کوم کم د پلان سر مې ونه مشتي بالا سیدي دا دی زه کوم ماکس ځه علاقه نو دا څه که زیګر ته تا که بس تا هم وکړئ خلاصه نوبت مې دی ما کرا ورسو څه احساس کوي هېڅ احساس نه کوم شکه زموږ څه وای یا ترس کې لږ سره خیرلا پورته کوه څه یا عذاب مې پورته کړ او بېشک دا مې کم یو را سره کاش کړي راځه وا دلته تر 100 کیلو پورې وزن والی سه دا 50 خو ما بس، بس، سوار بس، نه چې بس. دا خو زه د ورځې روزه وم پسې نوبت زما دی ته نو آرام کړه یا بس ما نوبت زما دی مننه ما ته مې کړه ما ته مننه راځه څو سواري درته یو وارې ها. بس فلته کښېږدي دا لکه چې دروند دی چې دوی ماته نوبت اخري راکوي مایک یې بیا ما ته راوسپاري دا دروند دی ما سر خلاصو دوستا سره څو وارې درته پورته کړي ورو راځه بس پور وای، ودان بس، پور بس، ودان بس. ژر څه چې دا ترخه غړپونه چې زه به ژر چیروم ما سر دې مشت ما خدای دې مایک واوا پورته کوه څه دروند خو دی یو څه خدای مهربانه دی نامې زمونو نو ته کښېږده تا ولې لوړ ورته نیولې دي اکشر دی دغسې ځه دې چیرې زوبه کې کوم څه بقانیا کې جوړ سیدال اولونه خو نږدې ده 28 کیلو سو دا وارې اول نوبت زما دی زه ځان پر ګورم چې دا تریخ وړاک ژر تېر ژر کو دای ځان ژر اوټي دای ځان ژر اوټي ته دا مې کو نیسه نیاسه چې و مې نیوي نس کومه نه نه دا کومک وارې تېر دی یو 300 وده دې څه کوي چې زه دا ترې غړپ چیر کوم کې به بایلي ژر به مې
بل راوند کې ما ول دی وتلی دی 50 کیلو والا خدای جيش کې دا انجری سوال کیټ کنجه بل راوند کې ما ول دی ختلی شه نږدې زور په خرڅېږي بېشکه بل واري دې شل نه سوی ولی دا وایي اته ویشت ولی ښه لږ چې اخري دا پلان دا واري کیسه نیک سره دا خطرناک پلان مې $200 ته سم واړول بس 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 پر اضافه کوي جي شاو نو جي مو سپورټس نور څه ښه کوای چې والا وکي یا ور پورته که پروا نه کوي شدي ستړي بېشک بس پورته کوي سودي پسې دا شل دا سلويشت راډي اته سلويشت کیلو ونیسه یا اپل زنه خیر لاندې کلاس سره غواړي بالا شیلانه باندې کله یا ستاسو خو نه غواړي هو اواز سره زه پسې ژغې نو بچ راوم تراسه بابا بابا اته سلويشت کیلو دی بل ورته زه در 15 سلويشت کیلو وزن وامه نیکی ورشاته څه دا غسه سره کو کاکا علاقي بیا شک اوس بس بس ایسا که بیا کوم اوس بیا سیګار مخ نه باندې ورس ما ولړېدل کاګامې شه ډېر تکړه لکتی دا ورته ګوري ماج دو پرین یار باسته مازګر څه خوښ سو اته سلويشت کیلو وزن زما پر ناس خولې ویني اوس واري د خیر لا دی تاسو لږ لري سي خو جنانه تاسو لاس ورته لاس یا میاره سره نسی زه به تاسو چې بار نه هر خیر لا دا کې بایلی دا څه وای بېشکه بس 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 وا وا یاره بالا نو چې 15 کیلو نور پنځه نور څور واچو دا چې لږ باګه ټولګي 15 سلويشت اته 50 کیلو اته 50 لا باش بس انا جر اوټ سم بیا د نوبت بیا د اول او سوي دي ډول در 50 پرې دا در 50 واوښتي دی نه دی اته 50 کیلو خیر لا اته 15 سلويشت مليو پر شل اوټ سو اما دایاس و ما دایو علاقه لاک سګار په خو با پورته کوي بېشکه د ما چپلا څنګه وخنو دا ګره دا زور دی دی به په څه چمپو یو کښ کې اول والی وای ناسمانانو بل چم سره کوي نه سره لاک دا سره اسلام دا خو نه دی ما یو واری هغه کیمرا چپاس ولا یا دا خو نه دی یا موږ نه دی دلی نه تاسو خو ولې دا ناسمانانو سره کوا وسره مگر سره کول ده نه ځواني شروع تاسو موږ رنډ واله بیا د سپورټ کې ورو وده څه کوي وزنونه به نور اچي نیوره چو کوم دی شه دا دا نیوره او شروع دی دا چنای ما ادم دا کښنه نه راوچو یا دا ایستم سید ایستم کړه په ما سره وکړو یا سونه عمر ولې سم شو چاته پورته ک د خرلانو بد مغزړه ته نه دی خو بیا علي پروا نه کی شاوته ورا چول وای مې والای سک مازم خو نه دی خوش یا خو باندې ایسکه نو کوچ پر سينارا و دا غد واخو جنان دي یا بس ما کوه اوس ملان چا چې بابا ولته ما څه ته وړي شي راځه اوس سي اتش پته کیلو یا ایت مخ په ګرانټي باندې ما ولې به زور سره بس او دا خرلاله ورېش د وی بس دا او اوان جاز جم څه سړی دی راځه ولا دا اتش پته کیلو به
پورته کواسې و استاد دا سنې 2 سانتۍ دي کم کې استاد ما هم نه ده پکار نه شاکه ستانو باتی دا ابي بلا زا ولا وټسو دا بلا بتا ولا وټېږي روانو بات یا ستانو باتی ستانو نو زه خو پورته کواسې ته په دې ورځ ونس پورته قرار ساجو ونمش ما يرلك نعم بخير او انا وهاب ما اوټه دوته اصل پیسا د لار جوړ کړل خلا راځه واه خلا کومک را سره وکړه ستا پر کم خو در سره وکړو وزن مې اضافه کړو یا پر سینه مې راونولې شه ماشي څلور ګوتې الا که خیر لا علاقه او دا خو خیرلات سره پورته یا ما پورته کوي خپل په مهنت می پورته کوي بازم هم پورته دې کې نه راځه موج کله زه دې خو به یو څه شو ده دا لاس دا شل اته کیلو لاس کیلو اضافه کیږي قرار سرجونه مسله که زاوټ فلم دا ویډیو زه بیا ریکارډوم اولا واه اوټ دی بولم پره راځه ژر بزان اوټ کوم ورور واه اوټ دی بولم استک به ډیر وزن ودا ونسه بس پورته پورته می کوي نه پورته می کوي واه اوټ پورته می کوي غدا پورته مالکی پورته یا شاید بیم پر چیر کوي واه بیا اوټ سو دوی یو نمبر دا یو هغه ده دوی د بابا سره مې اچره پلاله هیلپ کړو خیر نیاز محمد دیزا پورته دا خو کې هیڅ شی نه دي سوی. پورته نیاز محمد اوټ سو درې نمرې بله بازي وې دوې دا سولې دا هم د ده دپاره 15 نمرې پسې نوبت د خیرلا دی خیرلا ته وه اوټ پسې که بیا پورته کې یا چې اوټ سم ښه دی ښه و درې نمرې دي نیاز حاجي ما زه راپرېږده زه خپله پورته کوم و ته لږ ایسته او د عمر سره شو الله په لاسو شیخ بیخ مو لاس مو بس راځه بس لا خبره اوس خطرناکه شوله زه خیرلا سره راووتلو بل وزن ته اول یې زه کوم دا تریخ وړه په تېر کړم و اول یې ته وکړه پر څو نمرو یې نیاز 15 وه د اوس دپاره 2 نمرې ما په بله راونډ کې 2 نمرې وې او دا که مې وګټي بیا به ما و نیاز سره مساوي سو 15 دی به 8 سي مګم زه نه در پرېږدم د واجې څه ونیسه څو کیلو سو ډېر دی ډېر دی دا 40 دی کیلو مور واچوئ اته کیلو دی مالا نه وته دې به څه وي واړه اوټ بولم پورته کوي بیا نور سره نارې شروع شوې ته ما اوټ شو ته ما پر کام شو دم 15 نمبر اسمه دي بیخي ډېر دروند ورته ځان ورته ما دا کوم که چیرې دا وزن پورته کوي هم 4 نمرې دي او که نه کوي پورته هم 4 نمرې زه خیرله نو که داسې حساب یې ولې پورته کړم ولې نو ګټلې مې دغه 4 نمرې دي وچ کلاک خو شروع 8 نمرې 15 نمرې 2 نمرې تر یا کوم بیخي خوا به جېش ستاسو لپاره پورته کوم بل روان کې مستړی کیو ښه کومک نور سره وکړئ بس کښېږده پورته کوای سم پورته کوي بېشکه د واجس راوند خلاص زه درېم ته د دې ویډیو د جوړولو دپاره د مدینه کلب کور ودان چې زموږ سره د ویډیو په جوړولو کې ډېره همکاري وکړل مدینه کلب په کندهار ښار کې یو د هغه اعلیترینو کلبونو څخه دی چې د کندهار ښار په کابل دروازه کې موقعیت لري درېیم هم د چیسټ ماشین دی دلته نو تر 80 کیلو پورې وزن دی چې هر چا ډېر پورته کوي
هغه خو نمرې پر پخواني سیستم دی او اول نوبت د نیاز دی ځان نیاز یو خبره به شپږ بل کیلو اوس پکې د پروت دې دی. وزن در شپېته اضافه کېږي هغه چا مې هم زما سره دی و اخو اوس دا دی شپږ کیلو وزن پر پروت دی شروع و پورته کې شپږ کیلو دا کې شپږ ونیسه خیر لا بابا زه اخر کوم بعد ما ور قانون ما بدل تر اخر زه ګور د اخر بس دا څه کیسه وه؟ زه به تکلیف نه در کوم د دې خوا بیا راپورته کوم یا د جخوا خو اسانه دی نو او وای صحیح څه و زه واه نو چې دا ولا سونه ور کړی ته څه وی په ولا سپوي اورو ها خیر لا ها شپږ در درې سو کېږي اته څلوېښت وروایا شو سلرويشته یا اته څلوېښت سلرويشتي وروایا شو یا پلا پورته که یا پلا ته ماشین پورته سیده کاکا د جینه یا زنه کوم سلرويشت بس 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 زما نوبت نوبت مې دی و سلرويش کیلو وزن زخر له یو لاس مې دغه دی یو لاس مې دغه دی سر دي چیر دی دواړه لاسونه ویل یو دواړه لاسونه ویل کړی دا زما څه کافي و پروا نه کې واخه سونه وخت ونیسم نسه ما ویل عادت غزا واه ته چې مونږ کله کومه په ولا نو سپورت کولای تسلويش کیلو وزن سو زه ولدت ولا سونه کړه ما خو ته هغه یو ور دي کوڅ څه بشک بشک رئیس نوبت میده واه دا ستاسو لپاره نیکی مشکله بوله ما تسلويشت بلا ما ته درد راغل درته ګور اوسه راس نوبت یا چیرې اته سلويش کیلو خیر لا دا اول لپاره نیکی نه ممکنه بوله ما دې لاس وایي ما سر بس 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 ما ستړي کې بيدار ده ما څخه به خیر اس زرم تر سره راته وګورې نو ګور بشک واه صاحب زه بیا وزن نیکی ور ډیر کم ورته کښینی 80 کیلو ته بشک غزا واه تر خوړه یا په اخر کې ما سره چمو دوکا کړی دوی بيدار سو شه و په خاله د تاریخ وړپ نه دی وایي موږ بیا نامیانو بيداری سکو اله تاسو نه درنګ دی الله 80 ما کیلو چې دې کاکا راسه ما قانون واړوي بالا وای ولا واه. دا یو ولا خوان غوډه دي اوس اخیره خیر وي چې مې را سره وکړي یاره په دلانه کې چې وکی واه الله دې راول دی لما بجد ټول سخت دي دا رقم پورته کول سخت دي واه. شن پر اساس اما شک شته دا قوم نه دی قبول څنګه باندې کا خیره مو اوسه بشک ته تاوی ور ډیر کیا هغه تیرې ته وای دوه کیلو یو ورور ما په بنچ کې اچا کېلو پورته کینو د دې کومه څنګه کار دوه راځه نیازه نه بس زمانو باندې رئیس خیر لا ما یې سي بیا لکه چې زبایلم سو اتاویا و دواویا دوه دي سر کښته کني کې دا واه السلام علیکم ما خو ځان تیر کی کاکا بچی کاکا بیا د طرف لاله دوه کیلو ورته کوي څه ورته کټ خبرې مې نه پته یو نمبر دغه سوای په خواني شپږ سو 15 په خواني وي دی زه ماما ما لاس په نه پته نه چې لاس ور تاسو کومه کې ماما شک دوی نمرې سلور بیو دوه سلور اته 15 شپږ سلور وسم چې نوبات دی اوله نوبات دی سلور اتیا کیلو وزن اوله نوبات زبوس په تم دی وایي اوله نوبات اول دای کې نه نو خبر به تاسو درې نمبر درکو دی پورته کوي سي سو زم پورته کوي وين سره ځه
دا خو دا د څلور شپېته پورې دی هغه څلور ستړیا کوله دا 15 ستوي چې اوس څو ده؟ نیوي ته رسیږي ښه شوه څلور اتیا ولاړ دی وا یو خاطر درې دومره او چې څو نمبرې وسته یا بیا نسته ولې نه شو پر کولی بیا نسته یا بیا کوشش بیا کوشش پر یا موږ کوشش ودا پاګه کې جوړې ماته نه راکوي مال زه بیا هغه کوم چې ګرده بعضې خلاص نو بیا تعال جا کوم چې زه نه یم ولاړ شوی. یا جنجال مور سره خو بیا هم نشي کولی ته جنجال ولې ورسره کوې دوه کوششه نه وشي د نمبرې درې ما کمې یو کوي چاته ویله ما د دې اوسپنې سره زه ډېره پخوانۍ مینه لرم اته شپږ څلور دی اوس پراته دي کې پورته کوي 12 نمرې بس 12 شیخ بایله خو جنن موږ دی بیا په بل راوند کې سره ګورو دا خو بیا د وګټي خو ما دی مخکې دی څه شاته دی. وایي و یو شی څلورم چلنج مو د نسته ماشین دی رئیس څه زه در ګور د اخر یم نه نه دا پلاس اخر د ډیرو نمبرې وړي چې د ډیرو نمبرې جنجال وړي مو کوی زه پلا به زور ته تشریح کوم زه اخر یم یا دلته نفر درېږي پر دا ځای خپل بازو ته کې یا سنگلې خو بیا پښې داسې پورته کوي او زه کښته به کوي وښیم یو وار کله هر وخت چا یې چې بلای تر ټولو ډېر پښې کښته و پورته کړلی په حساب سره د هغه نمرې به تر ټولو ډېرې او که تر چا تر ټولو لږ کړلی هغه نمرې به تر ټولو لږې او نوبت اول زما خو نه دی ما دې ته تجربه کوي ما یو څو وار وکړي ستړي شولم هر څوک چورخېږي نه نه زه ارات اول خطلې دوام نو ونی چور یا وخت ونی چور. یا دې چې سره جوړ شي نه یا دوام نوبت د د د یاره پلا اخرې دا وایي دوام نوبت دی نور دو شان اوس چې نوبت څو نوبله هغه خو مهاره پلا کې دا راځه. ځای واري کوي پلاس واري ولې کسنه یا کتل مو درته ځه یو دوه درې څلور پنځه شپږ اووه اته نه یو بل لاس. یو سره راوړم 11 12 دا غلطي وکړل 14 14 15 شپاړس 15 اتلس 19 شل بس ده یویشت بس څلرویشت پنځهویشت شپږویشت اووهویشت بس ده اته لکه ته کېږي بل دا ګوره جيش دا زه خپله نه کولی سم د خیرلا نوبت دی یا به یو جیش وی یا چې هر څو نولې بیا که ستا پسې هر څوک تلي هغه به تر تا پسې ډېرې وي مور شي جرماني بیا لاس ور ټارګېټ ودرېږه که پلا د یو جیش واله دته ناسته چې زه ګورم نشبار یو دوه سم به پښې راپورته درې کوي. پښې کښته کړه څلور پنځه شپږ اووه نه هم را شوې اته. هېڅ کړه. نه یې پښې لاس. راپورته کوي سړي. 11 12 14 څوارلس پنځلس لاړې شپاړس لاړې 15 لاړې اتلس یا دا کار به پدره 19 لاړې خالي هېږي شل یویشت نه دې دوهویشت راته سوي نه دي. درویشت روانه څلورویشت. کتاب وکړ پنځهویشت شپږویشت اووهویشت اتهویشت نهویشت جیش یو جیش عمر کاکا نوبت څه څه شو کوئ؟ یو جیش نو دغه نه دا خو زه نه کولی سم همدا زه څو واره چې ښه وکړي راوښوي ولكن مې ورلا خو کړي رسمي مې ولې چې تا را باندې نارې کړې هلته چې خطا ایستلم خوجم بابا څه ونه کولی سم زه 15 واره ما ته خپل ځان معلومیږي یا اصلي د لاس نه بل ستړي شوم نو صبر راځي په یوه چې نو ستړي شوم شی پورته کوه 3 څلور پنځه شپږ یا خو باندې اووه نه استکه په درېیم مقام کې هم تر اوسه پورې چې دی به څه چموي تاسو خو نو ګټي زما خو له لاس خوښ دی زما وزن د دې نونو لاس یو دوه درې څلور پنځه د جام سره شپږ اووه اته نه اول نشه یوولس بس چې د تا مخ د بالانس یې دی څلور نمبر څلور نمرې ده شپاړس. شپږ څلور نمرې ده لاس دی ولې ولې څلور درې. دی وای درې بخښه کوه
دا نه زما هغې اته نمرې وې یوه پر ولوېده دا نه ما دویمه ساوي شولو د ده څلور وې دوې نورې پر ولوېدې دا شپږ دی تر اوسه هم در ګرده شاته دی اوس نو تر ټولو سخت چلنج نوبت دی اخري چلنج مو د باسکلانو دی څلور سره باسکلانو ته خېږو او تر هغه وخته پورې چلوو تر څو چې اخري یو نفر نه یې پاته چې سوی در ساره چلو بله چلو هر څوک چې تر پایه پورې پر باسکله باندې په روان حالت کې په داس نه پر ولاړ چلی بیا د چلاو په حالت کې پاته سو نمرې پر هغه پخواني ترتیب دي خو نو ډېر نمرې تر هغه دي چې تر پایه پکښې کړو ښه باسکلان ته راوختلو بیا چپه چلو خو زموږ کور دورې دی ما استاده وایي نه دی چالان د بایسکل چیسته ولې چې سم زه کرا چلوم که داسې کیسه وي نو باره بیا در سهاره پورې راته اتامې که مه تا کېږه دا خلک لږ چې موږ ته انتظار دي باسکله ته ښه زه خو بیخي ډېر ستړی یم خیرالله ستا د پښو څه حال دی نیازه ستا څه حال دی ناکامه ته څه کوې ته خو د ټولو شاته یې ها اگر سره در سهاره موږ بیا د والیبال چې دپاره کوو دا کلب ده چې دپاره کو زه بیا لاسو پر ځغلم ګر سره کمرمین شو څه حال مو دی یارانو خیرله تاسې خیرله تاسې زما د مخ خولې تاسو لیدلی شئ دا خیرله تاسې دا مه کوه لنډوالي ځواني دا ما کوه په چې لنډوالي دوه ډالر په فایل هغه دې بیا له هغه ګټلې دي هو نمرې چې د کور د ډېرې دي نه نه خلاصوم کرار یم خیرله مې درته کړئ چې اوس د جنجال تاسو به لاسوي د وجې دروي یو نفر اوټ سو خیرله 11 نمرې یوړې خیرله نمرې 11 ولې زما او د نیاز دا نه دي د ده دا تر اوسه پورې شپږ دي وبه ګورو چې دا د چا دی دا راوند پیسې مې هغسې بایللې دي ځان ولې ستړی کوم دا بچې د دوی کاکا دوه کې به اوس وګورو شواسه چې د چا یو څه لالچ مالچ ورکړه لالچ ته چې ورکړي ګټلې ما چې اخري راوند چا وګټي هغه ته پیسې ورکړي خیرله چم دی یا نمرې مې وړي دا هغه وکړي زه به دا پټه وګورم دا څنګه دی د نیت امنیت دی شراین دا په 900 ډالر ده دته اوس خو په مې تاسو دوه کیسو ته کېږي د هیټ چل دغه مې ورکړي لالچ اکا وایي هیڅ در رسېدلی ده اوس داسې نه کېږي چې دغه ځای یو ساعت نور وچلوم نمرې مې نه ډېر کوي یا چلنج پای ته ورسېدی خیرله 11 نمرې زما دا 10 نمرې دا کا دا یو دا 12 نمرې او دی 10 نمرې بیا هم تر ما یوه نمره شاته دی او چلنج زما ځای د چا مخې کنې زه ټیک 11 نمرې خیرله جان د دغو دوه دانو سدیانو ګټونکی شو لاسونه خو به دې په خوله نه وي دا خیر خو یې ګټلې چې دا نه منیسټر خو را رانیسه دیارلس زره افغانۍ کېږي منیسټر خو مې نه وګټي څو درکړم یار 500 تر نور داسې چلنجو پرې سبسکرایب خولې خو نو تاسو وینئ